د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې بیا ځلې زلزلې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي چې 2 ځله زلزله زوروره او 28 ځله زلزله کمزوري خو ټکان ورکوونکې وه. په داسې حال کې په دې سیمو کې د بیا زیانونو خبره کیږي چې نږدې 10 ورځې وړاندې په ګیان او برمل ولسوالیو کې د یوې سختې زلزلې له امله 1150 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او نږدې 3000 تنه نور ژوبل شول. د پکتیکا ولایت اطلاعات فرهنګ رئیس وایي چې تیر مازدیګر 4 بجې او 53 دقیقې او د شپې د 11 بجو د زلزلې له امله په ګیان، زیړک او برمل ولسوالیو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. نوموړي ویل چې په ګیان ولسوالۍ کې 14 او په زیړک ولسوالۍ کې 18 تنه د کورونو پریوتو له امله ژوبل شوي دي چې په سیمه کې د شته ټیمونو له لوري په وخت نږدې روغتیايي مرکزونو ته لیږل شوي. سرچینې ویل په دې زلزله کې هغه کورونه چې پخوا تخریب شوي وو په زیات شمېر یې له منځه تللي دي او دا ځل ځکه د تلفاتو شمېر کم و چې خلک لا وړاندې په خپلو کورونو کې نه اوسېدل او په خیمو کې ژوند کول. بسم الله الرحمن الرحیم. د پکتیکا ولایت پرون مازدیګر 4 بجې 53 منټه باندې زلزله وسوه چې د پکتیکا هغه ولسوالۍ ګیان، برمل، زیړک. اول ته په ګیان کې موږ 14 نفره زخمیان لرو او 18 نفره زخمیان لرو. په زیړک کې 1 تن زخمی لرو. په برمل کې او هغه د ګیان او د برمل کورونه چې مخته په زلزله کې ټکان خوړلی دي هغه کورونه مکمل اوس ړنګ شوي دي، نه شهیدان نشته او ټول 12 نفره زخمیان لرو. هغه خو له پیله مالته موجوده وه، اوس هم رسېدلي دلته موجوده دي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عصمت حکمت هم وایي چې له ګیان ولسوالۍ څخه 14 او له زیړک ولسوالۍ څخه 18 تنه په ژوبل حالت کې وروړل شوي دي او دوی یې درملنه کړې. نوموړي ویل چې د 2 تنو زخمیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ و چې دوی د ورګون ولسوالۍ روغتیايي مرکز ته لیږلي او د مهال تر درملنې لاندې دي. لکه څنګه چې تاسې وویلې پرون په 4 او 52 دقیقې یوه شدیده زلزله وشوله چې خصوصا ختیځ ولایتونه د افغانستان اکثره وښورول چې په هغو کې یوه بیا د پکتیکا ولایت دا زلزله ځپلې ولسوالۍ، زیړک او ګیان او برمل، نک او دا ډېر وښورول. او کوم ارقام چې تر نن ساعته پورې موږ ته رسېدلي هغه دا دي چې یو خو د تېرو زلزلو د ویرې له امله چې خلکو کورونه وران شوي او هغه کورونه چې قسما تخریب شوي اوس په هغو کې خلک شپه نه کوي، خلک په خیمو کې اوسېږي. بل دا زلزله د ورځې وه نو 14 تنه زخمیان د موږ د ګیان صحي کمپ ته راوړل شوي، اکثره هلته تداوي شوي او له هغې جملې نه چې 2 تنه شدید زخمیان و هغه ورګون ته انتقال شوي دي. همدا رقم ته د زیړک د ولسوالۍ کې 18 تنه زخمیان لرو چې په دې 18 تنه زخمیانو کې چې هلته یې موږ صحي مرکز ته راوړل شوي، نور یې همالته تداوي شوي دي. خو 2 تنه یې د ورګون شفاخانې ته انتقال شوي چې هم شدید وو. البته زه به یې یادونه وکړم چې دا واقعیت ته چې چېرته دغسې طبیعي ناورین یا پېښې رامنځته کېږي هلته خصوصا رواني مشکلات ډېرېږي او رواني مشکلات شته دي او همدا رقم ته ساري امراض پیدا کېږي. ولې خوشبختانه باید ووایم چې د موږ صحي کمپونه او فعالیتونه چې په ساحه کې جریان لري، الحمدلله موږ په دې توانېدلي یو چې په خپل وخت او زمان کومې پېښې او امراض چې رامنځته شوي هغه مدیریت او تداوي شي. البته یوه یادونه کومه چې په دې وروستیو کې تاسې به خبرې چې د وبلنو اسهالاتو پېښې ډېرې شوې وې او یو څو ورځې مخکې دا د اختر په ورځو کې بیخي ډېرې وې. موږ به خصوصا په کمپو کې د ګیان په کمپ کې تر 50-60 پورې بستر مریضان درلودل او اوس زه چې پرون په خپله ساحې ته تللی وم موږ په ګیان کې 10 نفره مریضان درلودل چې همدغه وبلن اسهالات وو او هملته مدیریت کېږي او هملته یې تداوي کېږي. او په برمل کې څوک نه وو، زیړک ته نه یې تللي او هلته دا پېښې لا تر اوسه پورې نشته ده. خو دا چې ساري ناروغۍ یا کولرا دغه واقعیت تر اوسه پورې موږ په ساحه کې الحمدلله نه لرو او که بیا پېښ هم شي موږ آمادګي ورته لرو. بلې زه باید عرض وکړم چې ما پرون د تګ موخه دا وه چې زه دا عرضونه وکړم چې موږ هلته پرېمانه ثابت او غیر ثابت یا موبایل ګرځنده ټیمونه لرو چې زه دا عرضونه وکړم چې موږ څنګه کولی شو چې اوس خو حالت تقریبا له اضطراري حالاتو نه راوتلي نورمال خواته تللي، څنګه کولی شو چې دا ټیمونه راکم کړو.
خو د پرونۍ زلزلې یوارې بیا موږ ته دا غره واچوه چې تر څو یې موږ دا ټیمونه په همدې خپل حال باندې پاتې موږ په کافي اندازه باندې موبایل ټیمونه او ثابت ټیمونه هلته فعالیت کوي اوس او د دوا او درملو په برخه کې د صحي پرسونل په برخه کې الحمدلله کوم مشکلات تر اوسه پورې نه لرو د بل ناورین نه دې الله وساتي او که حالات همدغسې وي لکه دا اوس چې کوم دي موږ په دا موجوده امکاناتو باندې انشاءالله ټولو پیښو ته جواب ویونکي او کومه مرستې رامنځته کېږي هماغلته تداوي کېدلی شي. د یادو سیمو اوسیدونکي وایي چې د پرله پسې زلزلو له امله یې نسبي پاتې جوړ کورونه هم وران شوي. دوی له دولت او مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې د ژمي له رارسېدو وړاندې دې ورته د سرپناه په برخه کې اساسي پاملرنه وکړي. ووراتل چې ووراتل مې تیر موت سو زلزلې په ادامه تانه دولا کېدلې دام دمس چې واپس شو بچانه مې سیرې کولې په یو بچا دي که 15 بچان یا صحیح باز شلو مې هستن میخته د کورونا جوړ کو کورونا مران شوی دی اس طاقت نه لري مثال میکس را خپل اس طاقت نشته اس واس نشته او میګ دغه ملګری نه د امارت نه دغه میګ غد غوښتنه د چې مثال میخته د کرینا جوړ کو. خلک وایي چې ژمی پر رسیدو دی دوی په کورونو کې ژوند نشي کولای نو ځکه دې ورته د لارو کلینیکونو ښوونځیو او نورو برخو کې پاملرنه زیاته شي. چې مقصد دا سیمه د هر صنفات به برخې ولسوالي ده مکتبونه مقصد په لاره بره نه کمه ملت دا ولسوالي لري نه کمه ملت په دې نه کمه ملت کې د مکتب وداني نشته مقصد او سره کې د حال کو د دوی ته مشکل ورسېدل د سړک له لارې ډرایور په تکلیف شو د هغه حال په تکلیف شو سړک دوی خپله ولیده چې د ګیانې ولسوالۍ سړک او مقصد لرې ساحه هم ده او سړک هم په اوږدو دی خو خراب هم دی مقصد د مریضانو د بل شي موږ ته خو ټول ژوند د سړک مشکل لوی دی پوه شوې چې موږ ته سړک ورغېږي او د ځوانانو دپاره د ماشومانو دپاره د مکتب کارونه زیات وشي چې موږ آینده ته موږ ته کار وشي مقصد دا مرستندوی ادارې نه موږ ډېر منندوی مقصد دا 3 میاشتې 4 میاشتې زموږ د ژوند کارونه مخ ته بیایي خو هغه موږ ژوند ته ضرورت لرو موږ سړک ته ضرورت لرو موږ کلینیک ته ضرورت لرو موږ ښه مکتب ښې لیسې ته ضرورت لرو دا خلک دا سیمه دا نه کمه ملت لري دا ډېر ملت دی هر څه نه بې برخې ده مقصد اوس دا ټول دا خلک دا ولیدل امارت اسلامي ولیدل مقصد جرنالیستان راغلل دی ولیدو چې دا سیمه د هر څه نه بې برخې ده باید موږ ته په هر بخش کې په هر ډول په هر پروګرام کې موږ ته کار وشي. سره ډېر کومک وکړو ډېر یې امداد یې وکړو و نیر د خیمې د تشي ډېر د نه منلې خدمات یې وکړو و میږ دا غوښتنه کو چې دغه کې رغینا و سړک تشی که نه دغه کیم وطن چې خراب شوی دی په خیمې کې ژوند خو ژمی روان دی که نه وه ډېره مننه د دی نه ډېره مننه ځکه چې ډېره سخته قرباني وکړه په دا سخت حالاتو کې په رسمیات نه دي پېژندلي شوي په دا کې یې ډېره قرباني وکړه میک سره د دی نه ډېره مننه والسلام. د پکتیکا د ګیان او برمل زیړوک ولسوالۍ د پکتیکا هغه ولسوالۍ وي چې تېره شپه یوې سختې زلزلې بیا ځلې ولړزولې. په همدغو ولسوالیو کې په ګیان ولسوالۍ کې 14 نفره او په زیړوک ولسوالۍ کې 18 نفره ژوبل سوي دي چې د عامې روغتیا د ریاست او هلته نورو د روغتیا فعالانو له لوري نږدې روغتیایي مراکزو ته انتقال سوي دي. په همدغه سیمه کې نه یوازې دا چې خلکو ته ځاني زیان اوښتی بلکې هغه کورونه چې لا پخوا زلزلې خراب کړي وو پخوا یې تخریب کړي وو ډېری کورونه له منځه تللي دي او نړېدلي دي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې ژمی په رارسېدو ده او په دغو ساحو کې کله چې ژمی راځي نو بیا په خیمو کې ژوند خورا سخت او له ستونزو ډک. دوی په نړیوالو خیریه بنسټونو باندې غږ کوي چې د دې اوسیدونکو لپاره د له ژمي وړاندې د سرپناه دپاره د کورونو په اساسي ډول په جوړولو کار پیل کړي تر څو دا خلک هم د نور هیواد یا نورو افغانانو په څیر آرام ژمی تیر کړي. دا ځل چې د دې زلزلې تلفات کم و علت یې دا و چې خلک په خیمو او کمپونو کې اوسېدل. ډېری خلک لا له وړاندې له خپلو کورونو نه په ویره وو او بیا یې دا احساسوله چې زلزله ترسره کیږي او د دوی کورونه لا له وړاندې تخریب سوي دي او هسې دې اشارې ته اړتیا لري. نو ځکه په دغه دواړو سیمو کې تقریبا 11 نفره ژوبل سوي دي خو کوم کسان شهیدان سوي دي. رحیم خان خوشحال د افغانستان ملي راډیو تلویزیون پکتیکا.